نن د میز د ولسي پاڅون ملګري په کثیر تعداد باندې جاینټ میټینګ وکړ. په دا کې اهم فیصلې وشولې. اهم فیصله د ولسي پاڅون په 6 جنوري چې کومه درنه کړې وه، پکې کوم ډیمانډز مې پیش کړي وي، پابندې حکومت ریاست څه عمل نه دی کړی. نن بیا د ولسي پاڅون مشرونو متفقه دا فیصله وکړله چې د منډې په ورځو میز د ډي سي او ډي پي او سره جاینټ میټینګ کي چې کومه دا کوم واردات کیږي، کوم غلې کیږي، کوم منشیات کیږي، او بل چې کوم د ریاست په سرپرستی کې د ریاست ته ملګري څوک د سلنډر په شکل کې پیش کوي، څوک د خپل ملګري په شکل کې پیش کوي، هغه په حواله سره د ولسي پاڅون منډې په ورځ د ډي سي او ډي پي او سره جاینټ میټینګ وي. پاکو د میز د ولسي پاڅون ون ډیمانډ دته په ټیبل هی شوي. پاکو میز ا ډیمانډ ها کاپی او آی جی اف سی ته هاتي او ډي آی جی ته حاضرېمي، آی جی پی کې پی کې پولیس ته حاضرېمي. ان شاء الله زه په ون کوم ځاک چې ولسي پاڅون د دوی اهم مطالبات د ګورنمنت نه کو چې پاکه دا چې کومه غلیش لري دغه روکتام دا وکړو، بل چې کوم منشیات دغه روکتام دا وکړو، چې کوم اصلا نمایش په وزیرستان په وانه سیټ کې کېږي دا فوراً بند کړای شي. نور چې ولسي پاڅون مشرون کیبه فیصله وکړو، زه د وزیرستان د شکین اونڅه په زرملنه ودراوه، بلکې د ماکین اونڅه په ګلکاسي ودراوه، د انګور اډین اونڅه کې چې په ګردوي ودراوه. دا میټه یو قوت وي غونډه ووځي، بیا یو داسې دړکه ورکېږي چې حکومت د میز مطالبه ونه مني، چې دا اسلام آباد ته هم پته ولګي، دا جی ایچ کیو ته هم پته ولګي، دا حافظ منیر صاحب ته پته هم ولګي، دا نگران وزیر اعظم ته هم پته ولګي چې وزیرستاني کوم هېڅکله ته د سیاسي اوز نشه دباو کولی. او دا بله خبره چې د میز ملګري د پی ټي آی ملګري باندې کریک ډاون شوي دی، د میز د پی ټي ایم ملګري باندې کریک ډاون شوي دی، بل د میز مشرون لکه جمال ملیار دی، محترم صاحب کا ایم این اے علی وزیر دی، شاه فیصل غزیر دی، ډېر قدرمن سیماور خلک په جریانه کې دی. میز د حکومت نه دا مطالبه کي چې ظلم زیاتی مه ورسره کړه. انشاءالله د خلکو د دغې خلکو په باره کې دمادم مست قلندر ووځي، او چې کوم عرض ولسي پاڅون دا بیان جاري کړو چې په دا تاریخ وزیرستان کوم راوځي.